اسماعیل علیه السلام دغه لپاره به کله ناکله د پلار ابراهیم علیه السلام راته. نو یو ځل ابراهیم علیه السلام راغی، چې راغی اتفاقا اسماعیل علیه السلام په کور کې نو دروازې او ډبول اواز یو کې اسماعیل کور شته. نو د حضرت اسماعیل علیه السلام چې کومه ښځه و بیبي وه، نو هغې ول اواز ورکړه چې ردې وخت هغه کور نشته. ابراهیم علیه السلام ورته وی څه شو؟ ورته وی هغه تللی دی ښکار له زمونږ د رزق تلاش پسې تللی دی. خو دغې ښځې ابراهیم علیه السلام ونه پیژن چې دا زما خر دی. ورته وی ته څوک یې دې کور کې؟ ورته وی یاره زه قبیله جرهم قبیلې سره تعلق ساتم، او په دې قبیله کې او دې قوم کې د اسماعیل علیه السلام واده ما سره شوی دی او زه د هغه ښځې. ابراهیم علیه السلام ته تپوس کوي ژوندم څنګه تیریږي؟ ورته وی یاره زندګیم ښه نه تیریږي، او ډېر زیات تنګ رزق هم دی او ډېره زیاته تنګي ده را باندې. د رب العالمین د نعمتونو شکریا یې ادا نه کړه. ابراهیم علیه السلام په هغې باندې خفه شو چې یاره زما بچي سره خو داسې ناشکره ښځه نه ده پکار. ورته وی چې کله خاوند راشي نو ورته به ووایه چې د هغې فلسطین نه یو میلمه راغلی و او هغه در باندې سلام وی، او د سلام نه پسې وی چې د دروازې دا چوکاټ به دې بدل کړي. چې کله ابراهیم علیه السلام لاړ او اسماعیل علیه السلام راغی، د پیغمبر چې یو ځای ته لاړ شي د هغې خپله خوشبویي وي. نو اسماعیل علیه السلام پوه شو یاره دې ښځې ته وایي ما جاءکم من احد، تاسو ته خو څوک راغلي نو؟ هغې ورته وی یو بوډا بابا راغلی، ډېر زیات نهراني چهرې او وجې او شکل والا. وی څه وی؟ وی راته وی چې خاوند د کور شته؟ وی ما ورته وی چې هغه تللی دی د رزق تلاش پسې. وی نورې درته څه وی؟ وی ما ته وی چې کله راشي زما سلام پې ووایه. نورې څه وی؟ وی ما نه تپوس وکړه چې رزق هم څنګه دی؟ وی تا ورته څه ووی؟ وی ما ورته وی چې رزق هم ډېر زیات تنګ دی، ډېره زیاته تنګي ده او رزق ژوند هم داسې ښه نه تېرېږي. وی هغه درته څه وی؟ وی هغه راته وی چې کله دې خاوند راشي نو ورته ووایه چې هغې بابا در باندې سلام وی، او هغه وی چې د دروازې دا چوکاټ دې بدل کړه. وی ښځې دا زما پلار و اسم ابراهیم علیه السلام دا د الله پیغمبر دی، او د دروازې چوکاټ دا مقصد چې دا ښځه ځان سره مه ساته، دا د ځان نه جدا که. تا د الله د نعمتونو ناشکري وکړه، د ښکار غوښې خورې او په هغې کې هم ناشکري وکړه. نو هغې ښځې له طلاق ورکړه او په هغې ځای کې اسماعیل علیه السلام په هغې قوم کې بل واده. سروزې پس بیا اسماعیل علیه السلام تللی د ښکار پسې. بیا ابراهیم علیه السلام راغی دی بیا کور نو دروازې او ډبولې اسماعیل کور شته؟ اواز ولا د کوره ورکړی شوی نشته. وی څه شو؟ وی ښکار پسې تللی دی. ورته وی ژوند هم څنګه تېرېږي؟ وی ډېر ښه شته او ښکلې ده، خوشحالۍ زندګي هم تېرېږي. وی څه خورې؟ ورته وی د ښکار غوښې خورو اوبه خورو. هغه ورته دعا وکړه چې اللهم بارک لهم فی اللحم والماء، الله دې غوښه کې او د اوبو کې ورته برکت پیدا کړه. د دواړو جهانو سردار مبارک وایي په هغې وخت کې حب یعنې د غنم دا دانه ونه، یعنې د هغې دعا به یې ورته کړې وه. ورته وی ښه چې خاوند راشي ورته ووایه چې یو بوډا بابا د فلسطین نه راغلی او په تا یې سلام وی، او دا به ورته ووایي چې هغه وی چې د دروازې چوکاټ دې مه بدلوه. ابراهیم علیه السلام خوشحاله شو، د الله د نعمت شکریه ادا کړه.